बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम درنو خوږو قدمند اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی په د امید سره چې روغ به جوړ به ټیک ټاک به د ژوند په خوږینو مزو کې به دا وخت چې کوم دی تاسو به د آر جے عمران ناصر یوټیوب چینل دغه ګورئ اورئ به زما خبرې قدرمند اوریدونکو ډېر زیات بیډ نیوز دی او بیډ نیوز څه دی هغه دغه دی چې د پیټرولو قیمت کې نن یو ځل بیا 26 روپۍ اضافه کړلی شوې ده یعنی نن چې کوم د پیټرولو قیمت دی هغه 331 روپۍ او 29 پیسې دی نو کله تاسو په دیر کې دغه پیټرول اخلئ په دیر کې به دغه پیټرول تاسو ته تقریبا 335 336 روپۍ باندې میلاویږي یعنی څومره چې تاسو لرې ایریا کې دغه پیټرول اخلئ نو هغوی پسې او کرایانې وغیره ایډ کوي او د هغې سره د پیټرول قیمت کې نور هم اضافه کیږي په دیر کې تاسو چې ملاویږي نو 335 یا 336 روپۍ باندې به ملاویږي ډېر زیات د غریب سړي لپاره ډېره زیاته ګرانه ده خاص کر د سټوډنټس لپاره ډېره زیاته ګرانه ده هغه سکول ته په ټرانسپورټ کې ځي پبلک ټرانسپورټ استعمالوي یا پبلک ټرانسپورټ کې هغه سکول ته ځي نو د هغوی لپاره ډېره زیاته ګرانه دغه چې هغه پبلک ټرانسپورټ کې سفر وکړي یا ریګولر د هغې پیرنټس د هغوی هغه خرچه چې کوم دغه برداشت کی او روزانه د سکول چې دغه کومې خرچې دي دغه ورته هغه پوره کړي دا ډېره زیاته ګرانه ده خو الله دې رحم وکړي همیشه دعا کوئ چې الله پاک په موږ باندې رحم وکړي او کال را روان دی دا رسول کوو بیا تاسو اچھا تو اوریدونکو ژوند ورځ په ورځ باندې ګرانېږي او د دغې دپاره موږ هم ریسپانسبل یو ځکه چې منګه یو حکمران چې ځینې موږ وایو چې دا بل راشي نو کېدای شي دا ډېر ښه وي بل چې راشي موږ وایو چې دا به ښه خو هغه یو د بل نه ورسې وایي په دې لږو ورځو کې تقریبا 58 روپۍ د نګران حکومت یعنې دا یو میاشت شوې دویمه تقریبا روانه ده په دې یو میاشت کې تقریبا 58 روپۍ دوی په پیټرولو قیمتونو کې اضافه وکړه غریب سړي ژوند یې ډېر زیات ګران کړو خو دا پرېږده دا ګرانیانې مانه څه به ګورو راځو خپل سو ویډیو سایټ ته را ډېرې ورځې بعد د یوټیوب د لارې هم د خپلو کتونکو سره دغه ملاقات کیږي او وجه داسې ده چې موسم او تیزۍ سره روان دی چینج کېږي ګرمي ډېره زیاته ده جون جولای کې هم داسې ګرمي نه وه لکه په ستمبر کې چې کومه ګرمي نن سبا دلته ده خاص کر په دیر کې چې کومه ګرمي ده دیر کې به پخوا زمانه داسې وي زه هم د ډېر زمانې نه یم خو مطلب لږ ټایم مخکې لږ ټایم نه خو لږ کلونه مخکې دلته به ډېر زیات ښایسته موسم و په دیر کې خو اوس په دیر کې هم ګرمي چې کوم د هغه ډېره زیاته سیبا ده ورځ په ورځ په ګرمۍ کې چې کوم د اضافه نور هم کېږي دا څو ورځې دومره ګرمي ده چې خلک سم سوځوي ګرمه کې نه وي تاسو ګرمه کې پېژنئ که نه پېژنئ ګرمه کې به خلکو باندې راخېږي او ګرمه کو خلک پرې ځینې ګرانه کړی دی نو ګرمۍ ډېر بهر مه ګرځئ په دې ورځو کې لږ احتیاط کوئ څومره احتیاط چې کولی شي هغومره احتیاط کوئ ځکه چې دا به تاسو ته ستاسو ژوند اسان کړي که نه تاسو ګرځئ را ګرځئ او منډې ترړې وهئ نو بس هغه ځان خپل یو شرط رښتیا ویلو ډېر موټا یې موټا نه یم زه داسې موټا لګم ټیک ده موټا نه یم زه ډېر ټف اکسرسایز کوم تاسو هم اکسرسایز کوئ کله چې روټۍ خورئ نو روټۍ پسې بیا لږ ډېر ګرځئ کم از کم 20 منټ واک کوئ که منډې ترړې نه شئ والې 20 منټ چهل قدمي کوئ ګرځئ نږدې خپل کور کې ګرځئ که کور هم ورکوټې وي چت ته خېږئ بره په چت ګرځئ که چت باندې چاردیوالي نه وي نو برنډه کې ګرځئ که برنډه کې کټونه پراته هلته هم نشئ ګرځېدی بیا څه بل ځای ګورئ نو بیا څنګه منه خو ګرځئ لږ ډېر واک ضرور کوئ دا ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی ټیک ده انشاءالله بیا به ملاقات کوو او زما د یوټیوب چینل ورسره ضرور سبسکرایب کړئ تھینک یو سو مچ فار واچینګ می